ګرمي راله اکثر خلکو ته دا مسئله چې د هغوی خولې ډېرې زیاتې بدبویي د انسان نه ډېره زیاته ځي اکسیسیو سویټینګ ورته ویلی کېږي دومره خولې د انسان نه ځي چې په هر وخت کې د هغه کپړې ټولې لمدي خاص کر د انسان ترخونه د دې نه ډېرې زیاتې خولې ځي چې روزانه انسان لامبلې نه وي نو د دې انسان نه بیا بدبویي هم ډېره زیاته ځي د چا خواته کېناستلی هم نشي نو دا یو غټه مسله ده اوس د دې ډېرې زیاتې خولې تللو علاج شته که نه نو د دې په دوه طریقو باندې علاج کېږي یو طریقه د دې د بوټاکس انجکشن د هغه وهلی کېږي دا بوټاکس انجکشن چې وشي نو بیا د سویټ ګلینډز چې دي که نه د هغومره خوله نه خارجوي بیا خوله د انسان نه نه ځي نو یو د دې لپاره علاج د بوټاکس انجکشن دی دویم علاج د دې لیزر دی لیزر هغه طریقه ده په کوم ځای باندې لکه مثال د انسان ترخونه دي دغلته لیزر وشي نو د لیزر په وجه باندې په دغه ځای کې چې کوم د سویټ ګلینډز دي هغه کیل شي نو د دې په وجه بیا د انسان نه خولې هغه شانته نه ځي نو دوه علاج شو یو د بوټاکس انجکشن یو د لیزر په ذریعه باندې خو دا خبره تاسو یاد ساتئ چې خوله مکمل بندول نه دي پکار ځکه چې دا د انسان په وجود کې ویسټ پروډکټس دي دا د وجود نه وتل پکار دي نو دا د وجود نه چې وځي د دې سره د وجود صفایي راځي دا خولې وتل د انسان دپاره ښه ده دا پکار ده چې دا ویسټ پروډکټس د وجود نه بهر شي خو کله داسې چې خلکو ته تکلیف ډېر زیات وي د هغوی نه ډېرې زیاتې خولې ځي او هغه د دې نه ډېر زیات تنګ وي نو خلک تپوس کوي وایي یاره د دې څه علاج شته که نه نو د دې دغه دوه قسمه علاج د یو بوټاکس انجکشنې دي د هغه په وجه باندې دا زیات خولې چې دي دا کنټرول کېږي او دویم لیزر دی په لیزر باندې دغه سویټ ګلینډز چې دي دا کیل شي نو بیا هغه خولې د هغه ځای نه سټاپ شي کم ایکسټرا هیرز چې دي انوانټډ هیرز غیر ضروري ویښتان هغه هم دغه ځای نه ختم شي او د دې سره بدبویي هم ختمه شي نو په دې طریقه باندې بیا د دې علاج کېدل